میډیا دې ته پاتې شوله چې یو د یو عیب اوچته یو بل د بل عیب اوچته یو بل د بل عیب اوچته څوک چې د یو مسلمان پرده اوچته کی احادیث مبارکو کې راځي وی دا کس په خپل کور کې دند ناسی الله وی زه به شرمنده او رسوا کړم په کور کې دننه به زه پرده اوچته کور کې به ناسی او شرمنده بشي دی به د ځان حفاظت کوي او زه به یې په کور کې شرمنده کړم او چا چې د یو مسلمان په عیب باندې پرده راواچه د مسلمان په عیب خبردار شو په هغې پرده راواچوله حدیث مبارک کې راځي رب العالمین به پې د قیامت په ورځ به پې الله وی زه پرده راواچو چې د قیامت سخته ورځ ده هلته به د ټولو خلقو نه پردي اوچتېږي پلانکې د پلانکي زوی همیشه دپاره کامیاب پلانکې د پلانکي زوی همیشه دپاره ناکام پردي به اوچتېږي او پټ په ښکاره کېږي په هغې ورځ نبی علیه السلام فرمایي رب العالمین به پې په هغې ورځ باندې پرده ور واچي چې د قیامت ورځ ده او د رسوایۍ ورځ ده په دې بنده به الله په هغې ورځ پرده ور واچي څوک چې د مسلمان یو عیب باندې خبردار شي او د مسلمان په هغې عیب باندې پرده ور واچي مسلمان د مسلمان رور دی حدیث مبارک کې راځي المؤمن مرآت المؤمن مومن د مومن شیشه ده یو مومن د بل مومن شیشه ده په شیشه کې سړی ته خپله که داغونه ماغونه ښکاري کنه نو که داسې ته یو مومن ته وګورې او په هغه کې تا ته څه عیب ښکاره شو نو چې کله په شیشه باندې مونږ داغ ووینو شیشه را سرې او داغې پې نو هغې شیشې څه چل کوو هغه شیشه دیوال له را پرېږدو نه شیشه باندې چې داغ ووینو نو خپله لمن پسې روانو او لږه توکاڼه په هغې لمن پورې ومږو په هغې شیشه باندې داسې راکاږو هغه داغ ترې نه لرو شیشه دیوال له نه را پرېږدو چې شیشه باندې داغ ولګېد دا به ماتم نو څنګه چې موږ د شیشې نه عیب او داغ په لمن لرکو دسی به په احسنه طریقه چې کله مسلمان کې څه نقصان وویني نو ځان له څوک د پیج د مخکې کولو دپاره څوک د ځان د مشهورولو دپاره یو د یو عیب اوچته یو بل د بل عیب اوچته یو د یو بل په عیوبو پسې سټارټ